د کومې نکاح ولیمه خوړل یعنی د کم واده روټۍ خوړل دا ډیر بدترین دي. زموږ ښکلي پیغمبر تېنه منع فرمایلې ده دا به نه خوري، په دې کې به شرکت نه کوي چې دا د کم واده روټۍ ده. صحیح ده نه وګڼه دا هغه وایي لالا بغیر تپوسه لاړ شي دا تپوسه یې کړی چا دعوت دا به ورځې به دا به خوري دا ضروري دا صورت ده او چا تپوس نه کړي لاړ شي دا ارامه ده. یو ځل ته بیا وایم وسانو الفاظو کې د کم واده ولیمه خوړل یعنی د کم واده روټۍ خوړل بدترین دي، خراب دي. زموږ ښکلي پیغمبر تېنه منع فرمایلې ده، وایي دغې واده له دغې روټۍ له به نه ځې. دا هغه به داسې بیا تپوسه څوک لاړ شي او کومه واده چې لکه پیسه ارامه وي سود پیسه وي دا شی هم ارام دا هم نه ځي دا هم نه خوري دا هم ارام ده دغه جي دغه ده نو کم واده کوي ډنګ ډونګ کېږي هلته منه دی ارامه ده روټۍ. کومه روټۍ ده کم ډنګ ډونګ کوي دغه لالا کومه یو روټۍ ده تا ته معلومات شي چې دا سړی غلط دی سود کوي یو هغه طریقې خپله کړی چې کوم نبي علیه السلام منع کړې ده او هغه مثال کې طور پر د شومنټ لپاره ملک له روټۍ ورکوي او چاته ښکاري چې یاره دې سړي دا آمدن چې دا یو غلطه طریقه ده یو غلط انداز دی نو هغې ته کوشش دا پکار ده چې هغې نه منع وکړي خپل ځان ولې چې هغه حرامو کې راځي. جواب ورکوم ښه ستاسو د ښکلو په ذریعه دا پروګرام چلیږي نور مسلمانان را سره ګوري په دې میډیا هره پلیتي چلیږي. مونږ په یو کوشش کړی چې د خپل ښکلي پیغمبر یو څو خبرې پې ورکړو او په دې خاطر چې زده کړو وکړو. صحیح ده کومه روټۍ ده رور زموږ ښکلي پیغمبر د کمې ولیمې نه منع فرمایلې ده د کم واده روټۍ نه منع فرمایلې چې دا به نه خوري دې له به نه ځي. هغه روټۍ د کم کې چې دا اجلاګان راولي ډمې راولي او لکه ډنګ ډونګ پکې کوي لکه اسلامي قانون باندې هغه نه کوي که نه هغې نه علاوه که دا ډونګ ډونګ کوي دې کې دغه روټۍ زه جواب ورکوم حلاله ستاسو خبره بالکل په خپل ځای صحیح ده. زموږ ښکلي او ښایسته پیغمبر د هغه ولیمې نه منع فرمایلې ده د هغه واده کانې نه منع فرمایلې ده په کم واده کې چې مالدار امیران غټ غټ خلک هغوی ته وینا وشي هغه راوبللی شي او غریب ته وینا ونه شي غریب پکې نه راغواړي. زموږ ښکلی پیغمبر وایي دغې کانې له به نه ځې دغې ولیمې له به نه ځې او مونږ وګورو په دې خپل چاپیرچل کې نن چې کمې خادی دي نو په ګیټ پې دوه درې کسانو درولي لختې به وله ورکړي غریب نه پرېږدي. زموږ ښکلي پیغمبر د دغې ولیمې نه د دغې کانې نه منع فرمایلې ده په کم واده کې په کم ولیمه کې چې غټانو ته وینا وشي او غریبانان نه راغواړي هغوی ته پکې وینا نه کوي غریب پکې اړو څه کې حسابی نه. زموږ ښکلی پیغمبر وایي دغې واده له دغې ولیمې له دې له به نه ځې مسلمان بیا به ناراضي تا پرېمنازېږه مسلمان بیا به ناراضي تا